بسم الله الرحمن الرحیم. د رحمان بابا پر شعرونو باندې د هغه پر فکر باندې زموږ ناستې روانې دي. رحمان بابا عوامي شاعر دی، ډېر تعریف نه غواړي خو موږ به په علمي معیار باندې ورته ګورو. زموږ پیمانه د علمي سي بیا به ورته ګورو. راسه چې زموږ معیار هم د عوامو رنګه سوی، نو بیا بس هر شعر به په رحمان بابا پورې تړو، هر خبر به په رحمان بابا پورې تړو. زموږ خبرو کې به بیا د خاص دروندوالی نه وي. یا موږ داسې کار کوو چې رحمان بابا ښه سم ګورو، ښه سم یې معلوموو، ښه سم یې شنو، ښه سم یې څېړو، بیا یې تلو، بیا یو کوچ ځینې راباسو، ښه سم یې شربو، بیا سم کوچ ځینې راباسو. بیا هر کوچ زموږ ځینې راوایستل، زموږ به سر په خلاص. زموږ به یو فرق وي له عامو خلکو سره، زموږ به یو فرق وي له د فیسبوک د کاپي پیسټ والا له خلکو سره. یعنی له ننه پس چا رحمان بابا ویلی دی هلته شعر ووایي، دی په خپله په پوهېږي، ګر سره په اسلوب پوهېږي چې دا د رحمان بابا اسلوب نه دی، سټایل نه وي چې ما در ښوولی وو. یعنی یو سړی په یو شي مشهوره دی او تا داسې شعر وړاندې کړی دی چې هغه کس د رحمان بابا په اسلوب کې نه راځي، نو بې له څه مطالعې لوړ ورته وکړه چې دا زما د رحمان بابا نه ده. رحمان بابا دومره لوېدلی معیار نه لري لکه تا چې دا شعر اخیست. ډېر خلک ما درته ویل بیا باقاعده پر دې دعوا هم کوي، بیا یې سم کوي او په خپل یې ویلی نه وي. موږ په بل نظر ورته ګورو. زموږ ژبه ښه غني کړې ده. یعنی رحمان بابا چې وباسي د شهرت شاعر ګسه بل نشته کی لکه څونه چې دی مشهوره دی، د ده په پیمانه باندې موږ بل سړی نه لرو. نو بیا چې دی دونې مشهوره دی، نو راسئ موږ پر ده باندې پي ایچ ډیانې ډېرې وکړو، پر ده باندې ایم فل ډېر وکړو، ریسرچ ورک ډېر وکړو، ریسرچ پیپران پر ولیکو، یو کونج یې راپورته کړو، یو یعنی اوس پر غالب باندې په سوونو خلک پي ایچ ډي دي، پر شیکسپیر په زراو خلک پي ایچ ډیان دي. د غرنګه پر حافظ صاحب باندې په سوونو خلک پي ایچ ډي هغه بس یو اړخ وي. پي ایچ ډي دا معنا چې پر یو موضوع باندې ته کار وکړې. ته دا ووایه چې رحمان بابا په روزنه کې یعنی په تعلیم کې کومه خبره کړې ده. د دیوان چې ته وګورې د تعلیم 2-3 شعر بیا په لاس درسي، هغه راوباسه دا ستا پي ایچ ډي، دا یې 10 شعر، دا یې 20. بس ته به نو پر دا وغږېږي چې تعلیم څنګه دی، بیا د رحمان بابا زمانه څنګه ده. وینې ډېر شام به راپورته کړي، صرف 3 شعر خو په 2 منټو کې ګرد تشریح کولی شي. نو بیا سرکار دونې لویه ډګري څه دپاره درکوي؟ یا د پي ایچ ډي مقصد دا وي چې په هغه زمانه کې به بیا پر سیاست غږېږي، پر تعلیم به غږېږي، بیا د ده په کم معیار باندې دی، بیا به د هغه په موازنه سره کوي دا خبرې چې کوي، بس دا قدر کتاب دې نه جوړېږي. نو دا ته پي ایچ ډي وایي. نو دا یو اړخ بیا ته راپورته کړي، بل اړخ بیا بل راپورته. دارنګه چې په سوونو پي ایچ ډي پر یوه سړي وسي، نو د هغه هر اړخ راپورته سي. رحمان بابا ته دغه رنګه کار په کار دی، خوشحال بابا ته دا رنګه کار په کار دی. یعنی ستا د پښتو تر ټولو لوی شاعر د هغه په ژوند باندې اوله پي ایچ ډي خدیجه فیروزالدین کړې ده په 1930 کې. له 1920 څخه یې شروع کړې ده، 13 څخه په 1930 کې دا پي ایچ ډي شروع کړې ده تر 1940 پورې. ورته ویلي چاو اقبال ورته ویلي چې پر خوشحال پي ایچ ډي وکړه. بیا په 1938 کې علامه اقبال وفات سي، 2 کاله پس دا پي ایچ ډي کوي. اندازه وکاست د یو پښتانه په اړه پي ایچ ډي ته یو غیر پښتون سړی پښتانه راپورته کوي. نو دا احسان هم ستا په پښتنو باندې د اقبال چې پر دا سړي پي ایچ ډي وکړه، دا د کار سړی. اوس خو له 1940 څخه تر اوسه پورې پر خوشحال ډېرې پي ایچ ډي سوي چې څومره دی اړخونه لري، د هغه نیم کار هم نه دی پر سوی، نیم خو پوره پاته ده، دا نیم لا نه دی پر سوی. زه د نیمۍ اتفاق لا هم نه لرم. نو مسله دا ده زویه چې موږ سم سر په خلاص نه کړو، تر هغو پورې موږ نسو رالوړېدلی. زموږ ژبه پیسه سله نه ګټي، موږ هغه رنګه کار نه دی پکړی. موږ ژبه پیسه سله نه ګټي، موږ په بازار کې د خپلې ژبې کتاب نه دی اخیستی. زموږ ژبه پیسه سله نه ګټي، موږ ټي وي د هغې ژبې نه ده لګولې، موږ ریډیو نه ده لګولې. نو بیا پیسه څنګه در وګټي؟ پر سوشل میډیا باندې، پر یوټیوب باندې، پر فیسبوک باندې، پر ټویټر باندې موږ کله پښتو لیکله، نو بیا خو پیسې نه ګټي. په اوس وخت کې چې دا پښتو لږ پر مخ تللې ده، دا دغو شانو بیولې ده.
پخوا خلکو چې څو دي خوارۍ کړي دي خو پر خپل ځای دي د سوشل میډیا سورس چې دی دا ډېر هم دی اسان هم دی یعنی د هر سړي په لاس کې موبایل شته ښه نو چې هر سړی خپله ژبه لیکي نو دا دی 100 لک انسانان 100 کروړ یو دا دنیا کې د 1 لک نه کوي د 1000 کسانو چې یو ژبه یو ځای وایي د هغو خپل حیثیت وي ژبه یې وي تعلیم یې وي زده کړې وي کار یې وي ادب یې وي تمدن یې وي کلچر یې وي دا یې ښه ښکاره وي زموږ په کروڑاو دي 10 کروڑ انسانان خو دي په پښتنو 10 کروڑ خلک پښتو وایي ادب یې نسته 10 کروڑ پښتو وایي په ادب نه خبره دي ستا ادب یې ستا دا خبره به بیرته واخله ادب یې ستا په خبر نه دی یعنی په ادب کې دغه یو سړی دونه ضروري دی چې زما د پښتو 10 کروڑ انسانان نر ښځه کښنای لوی ګډ باید په خبرې تاسو دغه نور د څنګه ایرانیان پراته دي فارسیبانان تاسو خو فارسیبان سره خبره وکړئ دې څه درته وایي هغه په خپله سر د پخلاصېږي چې هغه وایي ستا له ما سره بحث دی زه ستا ژبه نه وایم ته به زما هغه وایه زه په اقوام متحده دفتر کې په جنوا کنونشن کې په بل داسې انټرنیشنل فورم باندې غږېږم زه په انګریزي نه غږېږم زه په فارسي غږېږم ته بیا ټرانسلیټ کوې دا ستا مسله ده زما موقف دی زه غږېږم ښه زما انګریزي بیا دا نه زده ده دا ټرانسلیټر غلطي هم نشي کولی چې زما کوم مقصد دی به بله خبر کوي سوال هم نه پیدا کېږي ښه دغه وایي د ژبې پروموشن تاسو ایرانیان واورئ دا د دنیا په هر کونج تاسو غږېږي په فارسي غږېږي دغه وایي لویي د خپلې ژبې خدمت پښتون چې علم ماجد ویر به پیدا کړي ژبه پاته کلچر پاته ده که نه دی ایرانی نه پرېږدي نو ژبه یې څونه غني ده ادب یې څونه غني دی په لکاو کتابونو کې لیکل شوي دوی چې په دا خلکو پیسې ګارۍ راټولوي په هره لایبرري کې فارسي کتاب پروت وي و تا ته پی ایچ ډي پیسې درکوي ورسه خالي کېټلا کې جوړ کړه پی ایچ ډي واخ پیسې هم زه در کوم مړۍ هم زه در کوم تر هغه ځایه هم زه رسوم ستا د کور څه مسله وه هغه هم زه در کوم یعنې ستا د روزګار مسله ګسه ده نه ډاکټر محمد حسین تسبیحي یو سړی دی 80 کاله پر کتابخانو د ټولې دنیا پر کتابخانو ګرځېدلی دی تاسو وار د علم وګورئ تاسو د وار پوهنه وګورئ تاسو د کتابونه وګورئ په 15 کسه خیوالکه واخاستې د سړي دونی کتابونه لیکلي 15 کسه ګونیانې په ډکې کوي لا نه سوړی د تسبیح ثابته دا یو سړی دی دومره کار یې کړی دی کار یې چېشته کړی دی فارسي ته سهولتونه چا ورکړي دي ایران فارسي تنخواه ډاکټر دی پی ایچ ډي دی غټ عہدیدار لیکن ژبې ته غنیوالی رسولی دی موړوالی ژبه اسمان ته رسولی نو دارنګه خلک زموږ مسله نشته یعنې اوس په افغانستان کې څو کسان دي ګورنمنټ یې سپورټ کوي د پښتو دپاره هر یو حالت لګي نو باید چې ډېر وایه باید چې بیخي ډېر وایه په کوټه کې پښتو اکیډمۍ د یو پراجیکټ یې نشته کروڑ روپۍ د کال سرکار ورکوي فالتو یې پر نسګارۍ نن سیمینار دی نن سیمینار یوه فایده یې پښتو ته نه ده رسېدلې پبلیشنګ اداره یې ځینې جوړه کړې ده پبلیشنګ اداره تر د پښتو خدمت لاهوریانو ډېر کړی دومره د پښتو کتابونه یې چاپ کړي چې ګز به زړه ته وننوځي اوس ورسه سنگ میل پبلیکیشن په لاهور کې ډېر غټ پبلیشر دی د پښتو دا مشهوره کتابونه ګرد چاپ کړي انګریزانو چې پښتو ته کار کړی دا مشهوره کتابونه ګرد سنگ میل چاپ کړي نو بیا ستا او د سنگ میل څه فرق دی ګس هغه تر تا زیات دی موږ ته اکیډمیک کار راوکړه په همون سیمې د رحمان بابا کوم دیوان ښکاره کړي دارنګه 15,000 کسان پیدا کړه پیسې ورکړه په یو کار باندې پراجیکټ ورکړه چې 1 کروڑ روپۍ در کوم رحمان بابا را سم کړه 15 کاله لګیا اوس 15 کاله بعد ما ته یو رحمان بابا دغه قدر را جوړ کړه د دنیا ګردې غلطیانې زه وباسه کروڑ روپۍ له ما واخله بس دغه پراجیکټ وایي ټوله دنیا یې کوي نو پښتانه یې ولې نه کوي چوری درالی کتاب ورکړه ورته د پی ایچ ډي پکې وکړه 10 مخزنه ووایه ما ته یو ټیکسټ را جوړ کړه ستا پی ایچ ډي ده بل بیا رالی 10 مخزنه هغه ته ورکړه ورته ته بیا پر دغو 10 پی ایچ ډي وکړه د دغو ټیکسټ را سم کړه 50 کسه ته خالي پر مخزن د پی ایچ ډي ډګري ورکړه بیا د مخزن ټیکسټ دا چا چې پی ایچ ډي کړي دا بیا ګرد را واخه 50 پی ایچ ډي بلې ورته پی ایچ ډي ورکړه اوس لا دغو 50 بیا یو را جوړ کړه نو لاړو ستا له 15,000 کتابو زه به یو کتاب جوړ شي غلطیات به ګرځي دغه ته وایي کرکشن نیکي نا اهل خلق یعنی نو زما او ستا دا علمیه ده ښه باران دا په ځین کې کښېنوئ زه به دارنګه پروموټ